ستړي مسئ ښه راغلاست. اداري فساد د افغانستان د حکومت لپاره څومره ننګونه ده؟ دولت او رعیت دواړه د ټولنې دپاره اداري فساد یوه مضره پدیده ګڼي. فساد څوک کوي؟ څوک یې ورکولی سي؟ له ولسمشره چې یو جګپوړي چارواکی دی له هغه تر کښتپوړو چارواکو پورې ټول وایي چې د فساد پر ضد اقدامات کوو. فساد له ولې نه ورکېږي؟ نړۍ هم افغانستان ته د یو په فساد ککړي هېواد په سترګه ګوري. نن مخامخ د فساد د زیانونو او د دولت سره د خلکو د روابطو په اړه باندې خبرې کوي. خپرونې مېلمانه مو دي د ولایتي شورا غړی نرګس سرخشاني، ولسي مشر راجي داود او د بست مدني ټولنې مشر عبدالغفار اسحاقزی. ښه راغلاست ستړي مسئ. ښاغلی اسحاقزی صاحب، افغانستان د یو فاسد هیواد په توګه باندې پیژندل شوی دی او په دې وروستیو کې د برتانیا لومړي وزیر ډیوډ کیمرون هم افغانستان داسې یو هیواد یاد کړي. دا فساد د اول له سره چې د افغانستان دغه دولت بنسټ ایښول کېدی فاسد بنسټ کېښول سو که وروسته یې ریښې وکړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احمدي صاحب، تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او ستاسو تلویزیون محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. د فساد په مورد چې تاسې کوم پوښتنه لرئ یا کومه پوښتنه کوئ، په حقیقت کې دا د افغانستان د بنیاده څخه دا شی وجود نه درلودی. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادو څخه و چې دلته قانون سل په سل کې حاکم و. دلته رشوت، فساد او ملي خیانت بالکل وجود نه درلودی. دلته که هر چا د هر انقلاب فکر درلودی لیکن خو د خیانت فکر یې نه درلودی. دلته قسم قسم انقلابونه راغله لیکن د هغو خلکو سره داسې مفکوره موجوده وه هغه چې د دوی څخه بیا خراب سوي دي په هر صورت. لیکن دا د خیانت فکر هیڅ چا نه درلودی. هر چا د دې هیواد سره د اخلاص او د دې هیواد سره د مخلصانه خدمت فکر درلودی. په دې 14 کلنه دوره کې څه وخت چې دا دوره راغله، موقت اداره سو، انتقالي حکومت سو او انتخابي حکومت سو، دا وخت د دې تهداب همداسې د فساد سره یو ځای کېښول سو. د فساد سره د دې حکومت نوم د فساد سره یو ځای د دې حکومت تهداب خو امریکا او دغې ملګرو ایښی دی او خپل اوس امریکا او دغې ملګري هم افغانستان د یو فاسد هیواد په توګه باندې یادوي. دا نوم یې ولې؟ خیر، دا چې دا بدنامي او دا بد نوم او دا بده پدیده دا د امریکا دپاره کوم منفي پایلې نه لري. دا یوازې د افغانانو دپاره، یوازې د افغانستان هیواد دپاره، یوازې د افغانستان پر تاریخ باندې بد اغېز لرلی سي. امریکایانو ته هېڅ تاوان نه دی کړی. امریکایانو چې اوله ورځ دلته د افغانستان کې د مداخلې یا افغانستان ته دلته د جنګ افغانستان کې دلته د نوي حکومت د رامنځته کولو پروسه پیل کړله، د هغې ورځې څخه یې خلکو ته په کانتینرو ډالر ورکول. په هغه وخت کې خلک د اهله نه کتل، فقط هغه څوک چې ده مخته راتلی او ده ته په مخ کې و ده ته د ځګر ټکاوه چې زه به تا ته دومره افغانان ووژنم، دومره افغانان به زه ستا په واک کې درکړم، دومره افغانان به زه ستا په واک کې ستا په مخ کې ووژنم یا بیا تا ته یې څاروم، تا ته یې بندیانوم. هغو خلکو ته د پیسې ورکولې. هغه خلک یې بالاخره دې ته جوړ کړل چې د هغوی څخه د خپل هیواد او خپل ملت او خپل وطن محبت هیر سو، د خپل هیواد خدمت یې هیر سو. فقط یوازنۍ د امریکا د ډالرو محبت یې په زړه کې پیدا سو. د دې معنا نو څه ده؟ امریکا قصدن غوښتل چې په افغانستان کې فساد مروج سي؟ امریکا که قصدن نه غوښتی، په دې مابین کې د دې حکومت په ابتدا کې هم دلته داسې کسان دلته برسره کېدار سول چې هغوی غوښتل چې افغانستان ته خدمت وسي، دلته بنیادي کارونه ترسره سي، دلته بنیادي پروژې سي، دلته افغانان پر خپلو پښو ودرېږي. لیکن خارجانو په هېڅ صورت به هغوی ته اجازه نه ورکوله. خارجانو تاسې وګورئ په 14 کلنه دوره کې چې په میلیاردونو حتی په سوونه په لسګاو میلیارده ډالره مصرف دلته وسو د افغانستان د انکشاف او ترقۍ دپاره، لیکن په هغه کې د 1 روپۍ بنیادي کار هم نه دی ترسره سوی. یوه بنیادي پروژې اجازه ودې ته نه ورکول کېدل. د فساد ریښې وکړي او یا د فساد د یو فرهنګ په توګه رواج سي، دا کار افغانانو باندې جبري سوی دی؟ بالکل جبري سوی دی. څنګه یو مثال یې ووایاست؟ مثال یې زه داسې درته وایم چې دلته افغانانو د کار د اهلي کار غوښتنه کوله، لیکن امریکایانو، خارجانو، برتانویانو دغه وخت دلته چې د کوم د ناټو کومې قواوې موجودې دي، هر هیواد د ځان دپاره یو خاص شخص، یو خاص غلام نیولی و. هلته بیا د ولایت په سطح باندې هغه کښېنولی و، هلته بیا د ولسوالۍ پر سر کښېنولی و، د قمندانۍ پر سر بیا کښېنولی. دا خبرې زموږ ستاسې په مخ کې ډېرې تاو بالا سولې چې مرکزي دولت به وغوښتل چې دا کس دا نه اهله کس دی، ولس به وغوښتل چې دا نه اهله کس دی، دا د کار وړتیا نه لري، دا باید زموږ د سیمې څخه لرې سي او موږ ته باید اهل د کار دلته په کار وګمارل سي. لیکن خارجان به دغه پر سر ودرېد. خارجان بل چې په هېڅ صورت موږ دلته چې موږ موجود یو، موږ حاضر یو، موږ دا کس ته اجازه نه ورکوو چې دا کس په دې کې د امریکا هدف څه و؟ امریکا فقط تاسې احمدي صاحب ګورئ، موږ تاسې پوهېږو د دنیا امپراتوران، د نړۍ امپراتورانو په هر وخت کې چې په ملک باندې غوښتي دي چې هلته خپل حکومت یا خپل قانون پر هغو باندې تطبیق کړي، نو د هغو اهل خلکو ته کار نه ورسپاري. پاکستان باندې ډېر وخت
په لسهاوو کلونه په انګریز حکومت کړی دی. تاسې وګورئ تر اوسه پورې په پاکستان کې دا خیانت دا فساد تر دومره اندازې زیات دی چې تر اوسه پورې د هغوی د خپل د پارلمان چوکۍ هم د هغوی خپل په خوښه نه ده، د برطانیې لاس دی پکښې کې، د هغوی خپل د کابینې چوکۍ هم د هغوی خپل په خوښه نه ده. سم نیمه یې د نیم به د برطانویانو په خوښه وي، نیم به د پاکستانیانو په خوښه وي. مفسد کسان یې واکداران تر دا اوسه د پاکستان که چیرې دغه د افغانستان د اموت ډالر او د افغانستان د وینو په بدل کې دوی ته دا پیسې نه ورکول کېدلې، پاکستان هیواد به اوس په نړۍ کې یو فقیر هیواد وای، یو پسپاته هیواد به وای او ټوټه ټوټه هیواد به وای. خو دا د افغانستان د دوی دپاره په خیر تمام سجدي بیا په نړۍ کې د یو شیطان هیواد په نامه باندې ټول نړۍ پیژني. نو په دې شیطانت کې دوی ډېر پرمختللي دي او په دې کې برطانویانو هم مرسته ورسره کړې ده. فکر وکړو چې د افغانستان دولت مجبورا فساد ته اړ ایستل کېدی یا اهل کسان پر چوکۍ د امریکا په خوښه نه ګمارل کېدل، امریکا غوښتل چې اهل کسانو ته واکونه وسپاري، د افغانستان دولت ولې د ملګرو ملتونو نړیوالې شورا ته شکایت نه کوه؟ د ملګرو ملتونو نړیواله شورا د چا څخه جوړه؟ هغه موږ تاسې لیدل دلته د ملګرو ملتونو یو هیات هم نشته کولی چې د امریکا یا ناټو بې اجازې دلته د یو څه څارنه وکړي، د یو غیر قانوني غیر اخلاقي غیر د بشري قانون په خلاف یو کړنه ترسره کېدل د هغه یو څارنه وکړي. دلته د ناټو داسې حاکمیت و چې هغه هېڅ د نړۍ یو کس ته هم اجازه نه ورکول چې د دوی پر کړنو باندې نظارت کړی وای د دوی د اجازې څخه پرته. دلته دوی ډېر غیر اخلاقي غیر انساني او غیر قانوني اعمال ترسره کوله، لیکن خو چاته اجازه نه ورکول چې هلته راسي. فساد جګړه څومره تمویلي؟ فساد دا اوسنۍ جګړه د اوسنۍ جګړې لامل موږ تاسې وینو چې دا څه شي دی، سل په سل کې یوازینی فساد دی. که فساد نه وي دا فساد دا چې موږ اوس وایو، د دې معنا دا ده چې امریکا بیرته جګړه هم غوښته. امریکا جګړه په خپل لاس باندې دا جوړه کړې ده، دا د امریکا بې خوش نه ده راغلې. امریکا چې دلته په 15 ورځو په 20 ورځو کې د یوې میاشتې په موده کې په مکمل ډول د یو حاکم نظام ړنګ کړي او دلته راغی، دلته نوی حکومت رامنځته کړي، دا هم په وسه کېدلی چې د راتلونکي دپاره بیا دغه نظام دلته حاکم سوی نه وای او په راتلونکي بیا د افغانان په خپل منځ کې داسې یو قانوني حکومت جوړ کړی وای چې بیا په افغانستان کې یو ټک هم چا نه وای اورېدلی. لیکن خو دا دوی نه غوښتله، دوی وروسته پس له 4 کاله یا 3 کاله دوی په پیسو جګړه اوس د امریکا په خوښه ده، د امریکا په خوښه باندې راغلې ده. موږ تاسې ټول په دې پوهېږو، موږ د سیمې اوسېدونکي د هر څه زموږ ستاسې تر سترګو لاندې ترسره سوي دي. امریکا په خپل مصارفو په خپل یعنې د پیسو په بدل کې دوی غوښتل چې بیرته جنګیالي دلته افغانستان ته جوړ کړي او د افغانستان د دغه ناټو ځواکو او د افغانستان د امنیتي ځواکو په خلاف باندې دلته خلک راوپاروي او جوړ کړي او تر څو جنګ بیرته جوړ سي او ناټو ته دومره موقع په لاس ورسي چې هغه په افغانستان کې د څه وخت لپاره پاتې سي. دوی چې کوم هدف درلود هغه هدف د دوی راتلونکي دپاره په راتلونکي کې معلومیږي، خو دا دوی په خپل خوښه باندې دا کار رامنځته کړی دی. تر دا اوسه پورې چې دا فساد په افغانستان کې وجود لري، دا اوس هم د خارجانو مداخله ده. که خارجانو مداخله ونه وسي افغانان تقریبا 80% ته جوړ دي چې مشري حمید کرزي کول او په دغه کې چې مشري اشرف غني کوي، امریکا داسې مداخله کوي چې د هغې له مخې څخه مجبورا افغان چارواکي فساد ته اړ ایستل کېږي. دغه مشرانو ولې عکس العمل نه ښوول؟ ولې ولس ته ولې افغانستان ته نړیوالو ته دا نه ویل چې امریکا یې فساد ته مجبوروي؟ د مشران هر څه د مشران چې دي هغه که مشر کتیر ولسمشر و حمید کرزی صاحب او که د اوسنی ډاکټر صاحب اشرف غني دی، دا یو کس یو فرد نور هر څه امریکا کولی سوله چې د هر څه د افغانستان کوم تشکیلات چې دا ټول خپل په خوښه وکاروي. هغه یو فرد که د دې مخالفت څو ځلې داسې یو خبره راغلې ده چې هغه زموږ د وخت ولسمشر دغه خبرې مخالفت کړی دی، لیکن امریکا پر هغه باندې غوږ هم نه دی ګرولی، هغه خبرې ته بیخي یو ذره هم تغیر نه دی ورکړی. د هر څه یې هغه خپل د پلان مطابق پر مخ بیولې دي، پیسې د دوی وې، تشکیلات د دوی په خوښ باندې ترتیب سوي وه، فقط د یو فرد د کې مخالفت کړی یم چا خبرې ته ارزښت نه ورکوه. تر دا اوسه پورې دا پروسه روانه ده. اوس د اوسنی حکومت چا په خاطر باندې د چا له امله دغه شی اوس داسې دا ګډ حکومت چې جوړ شو دا د چا په وجه جوړ شو، د چا په غوښتنه جوړ شو، د چا په هدایت جوړ شو، دا ټول د دوی غوښتنه وه، د دوی په غوښتنه جوړ شو. دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته شي چې د افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، افغانستان ته یو بنیادي خدمت ترسره کړي. دوی بس داسې کشمکش غوښتي په افغانستان کې چې دلته د دوو ډلو څخه حکومت جوړ کړي. د دولت زړه ته د یوې ناوړه پدیدې په توګه ورننوتلی دي، دولت یې څومره بیرته زیانمن کړي؟ دولت یې بې حده زیات زیانمن کړی دی. دولت تر دې نور اضافه زیان تاسو څه شته وایاست؟ د هغوی هېڅ په واک کې نه دي، د هغوی خپله خاوره په واک کې نه ده، د هغوی خپل ولس په واک کې نه دی، د هغوی خپل تشکیلات په واک کې نه دي، د هغوی خپل تجارت په واک کې نه دی، د هغوی خپل صنعت او تخنیک او پیشرفت په واک کې نه دی. نور دولت ته څه ورپاتې دی؟ دولت فقط دغه څو تعمیرګیان ورپاتې چې دوی پکښې کې ناست دي، د تعمیره څخه هم دی په دې اطمیناني دی چې زه به سبا تر مازدیګره پورې په دې تعمیر کې ناست یم او که به نه یم ناست. دولت یې تر دغه اندازې زیانمن کړی، زیان نور نو تر دې اضافه زیان جوړېږي نه، که تر دې اضافه زیان چې دغه یو د ولایت خدانۍ د دا به هم ونیسي خبره به نوره خلاص. سمه ده، ډېره مننه اغلې نرګس رخشاني.
ښاغلی غفار اسحاقزی وایي چې امریکا قصدن غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو فاسد نظام جوړ سي او یا د یو فاسد نظام بنسټ کېښود او افغانان یې مجبورا دې ته اړیستل چې فساد وکړي. ستاسې په نظر باندې امریکا دا کار ولې کوه او ولې غوښتل چې په افغانستان کې یو کمزوری او ضعیف حکومت په پښو وتړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام ادب خدمت شما و همچنین خدمت مهمانای در میز و از طریق تلویزیون سبان تمام بیننده تلویزیون سبان تقدیم میکنم. ما در رابطه صحبتایی که جناب اسحاقزی که گفتن در رابطه که امریکا میخواه که این فساد در بخصوص در کشور افغانستان پیشرفت بدن یا نمیدونم بعضی مسائل دیگه، خب ما غیر از این موضوع میخوام موضوع فساد بگم که در مجموع در افغانستان یا فساد یعنی به انواع و اقسام مختلف پیشرفت کرده و گوناگون هستند. ولی متاسفانه ما باید بگم که نه تنها امریکا بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم شاید خواهان زی باشن و هستن و چشم دیدی ندارن که کشور ما و شما پیشرفت بکنن. ولی متاسفانه ما باید فساد بگیم که باید مردم خود ما باید به فساد آغشته نشون. ولی امروزه ما میبینیم که فساد در افغانستان قدر پیشرفت کردن که بیخی هیچ به اوج رسیده، یعنی بیخی ما صفر هم تیر شده که منفی صفر شده. خب ما نمیگم تنها که امریکا یا کشورهای دیگه در داخل هستن، ما خود ما مردم افغانستان به عنوان که مسلمان هستیم یا افغان هستیم باید ما خود ما در این راسته توجه داشته باشیم. ببینید جناب احمدی صاحب، ما دیگر جا بماند اینمی ولایت هلمند خود مد نظر بگیریم، کسایی که در ولایت هلمند هستن امروزه هر کار یعنی هر عملی که زیادتر انجام میشه یا صورت میگیرن و همیشه جنبه نمایشی داشتن. ببین در چند ایام اخیر ما و شما شاهد بعضی کسایی یک لیستی بودیم که از فاسدین یا خیانتکاران یا هر چیزی که میگن کسایی که مشکلات یعنی چیزی که مطابق قانون و شریعت اسلام نباشه، غیر هر عملی که باشن او رو میتونیم هم فساد بگیم هم جور بگیم و هر چیزی. ولی متاسفانه ببینیم کسایی که حتی در تلویزیون و میدیا هم از دمی خواست از طرف ثانوی معرفی هم شدن، ولی ما متاسفانه تعالی جنبه عملیش ندیدیم. اگر امروز هر فردی از جامعه ما و شما، هر فرد افغان ما و شما که از سرانوار گرفته، از وکیل گرفته که نماینده مردم است، که از والی صاحب باشه، کسایی که مسئولین هستند، کسایی که حتی نظامیای ما، اگر هر کسی په فساد کې د افغانستان دولت هم ملامت ګڼي. ببینید این خو طبیعی است که در مجموع از سر گرفته از تپای که اشیا تا گده همه داخل است. دولت خپل په دې کې داخل دی او فساد هم دولت کوي. یقینا دولت هم داخل است و هم مردم ما هم داخل است. این معنی خلک او دولت دواړه د فساد پر ضد د خبرو یا د اقداماتو نارې وهي. دولت چې یو ځل د فساد شریک هم دی، بل ځل بیا وایي څنګه چې زه فساد ورکوم. ببینید احمدی صاحب، امروز که اصلا هر کسی که یعنی او داد و فریاد از فساد میزنه که یعنی بعد فساد محو شوه، این ما به یقینا ما شاهد از هستیم که اونمو کسا خودشان تاخیر خیرات با فساد غرق هستن و اینمی آواز و اینمی فریاد میزنه که فساد 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 بعد از بین بره. ولی متاسفانه اونمو کسایی که گپ از فساد میزنن اونمو همیشه یعنی به بدترین مشکلات هم اونمو کسا گرفتار هستن. دایی تنها نگفتیم، ما برتن گفتیم که از رئیس جمهور گرفته، از وکیل گرفته، از وزیر گرفتن، یعنی کسایی که حتی نظامی ما که او یونیفرم مثلا نظامی پوشیدن و حتی که او حامی و پاسبان از مردم هستن، او هم به فساد آغشته است. فساد اداری خو ما کنوا فساد او ترغه راکشت نور چارواکي وایي چې موږ فساد ورکو یا د فساد پر ضد مبارزه کوو، دا خبرې نمایشي دي. یقینا ببینید ما خو در طول مدتی که میبینیم چیزی که ما در کلمی نظر ما است که دیدیم، یعنی کسایی که مسئولی هستند صرف حالت نمایشی داد. شما تا حالا شنیدین که یک نفر صرف که دمی قدر بخصوص در خود افغانستان و دولت هلمند بومی، یعنی یک نفر تا حالا مجازات شده باشه که به نام فساد اداری، یک نفر در مابست ما و شما وجود داشته باشه که او فساد به خاطر فساد اداری و بندی شده باشه یا مجازات شده باشه؟ شما تا حالا شنیدین؟ ما خو نشنیدیم. دولت وایي چې فساد موجود دی او فساد کیږي، دا نه وایي چې څوک یې کوي. اینمی است وقتی که کسایی که مسئول هستن، کسایی که مسئولیت دارن،
یعنی در این راستا ما بگیم که از اون مقامات بلند گرفته تا او یک شخص فقیر و یک شخصی که بیخی در جامعه هیچ گونه مثلا در کارهای دولتی دخیل نباشه او هم به فساد آغشته است، به خاطر چی که قانون درست تطبیق نمیشه، عملی نمیشه. و این ما شاهد ازی بودیم همیشه احمدی صاحب که قانون از در افغانستان همیشه بر اشخاص ضعیف و اشخاص کمزور هستند، بی واسطه هستند، همیشه قانون بر سر زنا تطبیق شده. کسی که خودش به فساد آغشته است، کسی که انواع و اقسام اعمال غیر قانونی و غیر اصولی انجام دادن، متاسفانه یعنی در اکثر جاها اونمو اشخاص هم پیشرفت میکردن و هم در جامعه خوب کار فعالیت میکنن و قفس فساد هم اونمو کسان میزنن. ما درد مازی است که به خاطر زی هم فساد از بین نمیرن، به خاطر زی روز به روز آخر و غریبا دست به فساد میزنن. یک از مجبوریت است، یک به حساب از مجبوریت نیست، به خاطر پیشرفت خود و به خاطر منافع شخصی خود دست به فساد میزنه. اگر قانون واقعا بول چې امریکا کستان غوښتل چې داسې یو فاسد نظام جوړ کړي نو دا کار یې وکړي او فساد د اوس مروج شوی دی او افغانان دا کار مجبورن که دا خبر تاسو منی؟ ما اینو نمیگیم که افغانیای ما و شما مجبور هستند، در بعضی حالات شاید مجبور باشن، در بعضی حالات ملامتی از خود ما مردم است. امریکا خود تنها نه، ما گفتیم خیلی از کشورهای دیگه هم نمیخواد، تا کشورهای همسایه ما و شما اونا هم به نحوی به شیوه های گوناگون مثلا استفاده میکنن تا فساد و انواع و اقسام مشکلات در جامعه ما و شما باید اونا یعنی ایجاد کنن، ولی ما هم باید در این قبال مسئولیت داریم. ما مردم افغانستان مسئولیت ما است که بعد خود ما دست به کار نشویم، خود ما در راسته از بین بردن فساد ما عمل نکنیم. خارجی نمیتونه و خارجی خود طبیعی است که کشور خارجی هیچ وقت نمیخواد که افغانستان پیشرفت بکنه. چرا ما افغان ها باید هر چیز از خود باید شروع بکنیم. در این مسئولین ما واقعا نړیواله ټولنه امریکا او دغه ملګري ډیر ملامت دي که د افغانستان دولت در مجموع اول ما باید بگیم که مسئولین خود ما و همچنان کشورهای دیگه خب اونا همیشه اهداف خود داره. ملامتی دیست که کسایی که در فعلا هست دست نشانده بعضی از کشورها هستن، کسایی که سنجیده خاره هستن و اینمی کسایی که نااهل هستن. پیشتر جناب استاذ گفتم واقعا کسایی که نااهل در جامعه و در دولت اونا رهبریت بکنه اونمو سبب از این میشه که اونا کل جامعه با فساد آغشته شوه و روز به روز همینمی دامنگیر از مردم د دولت په وجود کې د فساد لامل جګړه څومره تمویل شوې ده، څومره حمایت شوې ده؟ ببینین ما اتا بگم که اینمی فساد ارشاد همه مردم بفهمن، اینمی پیشرفت فساد باعث اتا خود در جنگ ها و نامنی ها هم شده. ما یک به طور مثال میگیم در ولایت هلمند به موشد چندین ماه نزدیک به اون سال میشه که جنگ است نه و در چند ماه اخیر خب بسیار جنگ ها شدت گرفتن. چرا بعضی این اتا یک مثلا یک کسی که یک شخص نظامی یا یک سرباز یا کسی یک مسئول است او چرا وظیفه خود به شکل صحیح اجرا نمینن؟ اول اونم نفر یا یک من هم نمیگیریم که هر کسی که مسئول است یا کماندان یا سرباز هر کسی که است او وقتی که دمی میاد وظیفه رو میگیره مقرر میشه اول خو فساد زمون شو میشه که اونمو کسی که مقرر کرده اونمو اهلیتش داره. این خودش یک نوع فساد. بعض نمو شخصی که داره اهلیت نیست باز میاد در جامعه در او جایی که بسیار وظیفه میکنه وظیفه خود به شکل صحیح انجام نمیده دیگه یک فساد دوم. یعنی ما باید بگیم که به یه فساد که است دوامدار است، شیوه مختلف داره که هر کس به نحوی اینمی فساد شدت داره دامنگیر شده و امروز هم اصلا سرتایش معلوم نیست که بعد از کجا بعد این فساد بعد یعنی کم شوه، بس کجا بعد شروع بکنه که سمه ده. ډیره مننه ښاغلی حاجي صاحب. د فساد په اړه مو د دوی څرګندونې واورېدلې او شاید ډېرې مو اورېدلې، د فساد په اړه مو ډېرې خبرې اورېدلې. فساد په افغانستان کې ولې مروج شو او اساسي ستونزه یې څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول د میز ګډون کوونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وایم پر فساد باندې د اوس اغزی صاحب هم در سره وغږېدی او ما د دې ادارې تر شا 9 کاله تېر کړي دي او زموږ په ولسوالۍ کې بیا تر دغه ولایته پورې چې زه راغلی یم د فساد پر ضد ما بیخي ډېرې نارې ولیدې. دا لکه دی چې وایي دا زم تاییدوم چې د فساد پر ضد باندې هلته اهل خلک دوی نه غوښتل، امریکایانو نه غوښتل. د افغانستان یمان، د افغانستان غیرت، د افغانستان پر پښتو باندې دنیا زور وواهه چې تر پښو یې لاندې کړي خو چا نسوه لاندې کولی. په دې کې انګریزان ناکامه سوي دي، 2 دورې شورویان ناکامه سول، امریکایان چې تر ناکامیو پورې رسېدل. دغه خلک یې په فساد داسې بد اخته کړله چې یو بل یې سره ودرول، په جنګ یې په ادارو کې سره ودرول، په جنګ یې په ولایتو کې سره ودرول، په جنګ یې په مرکز کې سره ودرول.
دوی نه غوښتله چې اهل خلک کار ته ودروي، د اهل خلکو څخه کار نه غوښتی. ما بیخي ډېر امتحانونه په دې کې کړي د فلانی سړی دی نااهله دی، دغه ځای که د سړي د مشرتوب څخه خالي پاتې هم دونه نه تاواني کېږي لکه اوس چې تاسې فلانی ودروه. دوی نه قبلول، د هغه مو خلک دي. ښه خلک هم دوی تر ما او تا اوس ور معلوم دي، بد خلک هم ور معلوم دي. د افغانستان خو نو ګرد خلک هم اولیان نه وه چې فساد به نه داسې فکر به وکړو چې امریکا غوښتل په افغانستان کې فاسد حکومت جوړ کړي، فساد یې کوي، غوښتل چې مروج هم سي. افغانانو دا کار ولې کوه؟ امریکا خو د افغانستان په ضد باندې کوه، افغانانو د ځان پر ضد ولې یو کار عملي کوه؟ افغانانو ته هم په وخت کې دغه اختیار نه دی ورکړی چې اهل خلک راشي یو سړی لکه د خوړو مالګه په بسته جامد کې نفوس وکړي. هلته هم دغسې خلک دوی راوستله چې هغه تر کور د باندې پر چا تسلط واک او مشرتوب نه درلودی. داسې خلک یې په کار وګمارل، هغه غټنشه مخته کړله چې اوس پر وچه ډوډۍ قناعت نشي کولی، هر څه چې په مخه ورځي هغه خوري، تباه کوي، بربادوي، ځان وږی نشي ساتلی، د ولس د خرابۍ فکر نشته ورسره. او خپله جګړه او فساد څنګه سره راته پیژنئ؟ جګړه او فساد یو شی دی، فرق نه سره لري. جګړه او فساد دواړه د افغانانو تباهي ده او دا تباهي په بیخي ډېرو نورو تباهیو منځ ته نه سوه راوستلی بې له دغه فساده. چې فساد نه وای، یو کوچنک مثال یې د برایي شپې دی چې زموږ د ولسوالۍ 2 قرارګاوې دا یو کال داسې معاشره وې چې د خوراک واښه اوبه لا نه ورسېدل. هغه دوی پرون راایستل، په داسې کمزوري حالت کې راایستلي دي چې نه هوایي کومک ورسره و نه توپچي کومک ورسره و. د قرارګاه یا د لیوا په بیخ کې هم تلفات وخوړله تر هغو درانه چې باید سوي وای، په ولسوالۍ کې هم وخوړله. نو دوی چې په فساد نشي اخته، ځان ته پلان ولري، ځان ته قانون ولري، ځان ته امر ولري، څنګه یو درسته کنډک یا درسته ټولۍ یا درسته قرارګاه ته راباسې، د هغه سره دې نه هوایي کومک شته، نه دې توپچي کومک شته او نه په دغه خبرې چې زما سره څه کېږي. دا معلومداره فساد دی. ما دوی ته وویل سهار مې د په لیوا کې د یو چا سره خبرې وکړلې، ما دغه د طیارې پرواز یا د طیارې کریه و خرڅ و مصرف رانیول اوس تر دغه ډېر دی لکه دا تلفات چې برایي ورسېدی یا پرون ورسېدی. په دغه تاسې نه واست خبر، دا غږونه یې تاسې نه اورېدل، دا نارې یې تاسې نه اورېدي چې پر دغه ځای درته نیسي، دا ځای درته بندوي، پر دې ځای به تاسې تلفات خوري. وایي نه پوهېږو. نو چې سړی خپل د ځان په امر نه پوهېږي، دا خو معلومداره د فساد سر پر سر دی چې یو د بل په کول نه کوي. د افغانستان د دولت مشران تل مدام دا خبرې کوي چې ولسونه دې د فساد په ورکېدو کې همکاري وکړي. کله چې دولت له ځان سره همکاري نشي کولی، ولسونه یې کولی شي؟ پر دغه میز باندې به د زما نارې څو واره اورېدلي، د نورو تلویزیونو څخه به د زما د فساد پر ضد باندې غږ څو واره اورېدلی دی. په دغه ولایت کې موږ یو، په دغه مرکزي دولت کې زه یم. تا زما ملاتړ یو ځای لیدلی دی چې خلک زما د دغه شعار ملاتړ شي چې په ګوته مې ورشولی دي چې په پلاني کې دغونه فساد پر دغه تاریخ زما سره اسناد شته، یا ولس یې نشي کولی چې دولت د ولس ملاتړ نشي. دا ښار خو بیا خوندي کړی وای، یو ولسوالي خو بیا خوندي کړی وای، یو مرکز خو بیا د فساده خالي کړی وای چې هغه په امن وای. پر دې باندې دغسې شرعي نظام قایمېدل غواړي چې د فساد پر ضد یې غږ پورته کړي. اقلا یو څو کسه خو نو باید د نمایش دپاره دغه د برق په خادو وځړېږي، ولې څوک تر اوسه نه دی لیدلی. دا بلکل درواغ دي چې د فساد پر نامه نارې وهم او نه د بل چا په کول کوم، نه خپل اقدام کوم. نو د څه معنی لري؟ یعنې د افغانستان د حکومت دا خبرې چې فساد ورکوو، د فساد پر ضد مبارزه کوو، دا درواغ دي؟ دا زه بلکل درواغ بولم. هغه نقشه نه وینم، نښانه نه وینم، ارزښت یې نه وینم، قیمت یې نه وینم، کړی یې نه وینم. نو په خولو خو به تر سهار تر مازدیګره سړی نارې ووایي، په کلو به ووایي چې ما وهلي دي، چا نه دي اورېدلي، چې پر ځان شاید څه ما بیخي ډېرې نارې وهلي دي، د بل چا د خو څه کوي. په دولت کې له موجوده فساده د دولت مخالفینو د ځان په ګټه څومره کار اخیستی؟ څنګه؟ په خپله دولت کې فساد موجود دی، دولت وسلوالو مخالفینو دغه فساد څه ګټه اخیستې ده؟ دولت مخالفین نه لري چې فساد نه. زه داسې باور در کولی شم چې د دغه مخالفینو تیل، د دغه مخالفینو مرمۍ، د دغه مخالفینو اشیا او لباسات ټول د دغه دولت ته مصرفه څه کېږي.
چې د دغه خوا څه ځي په هر نامه چې ځي په هره کږه لار چې ځي دغه خلک هلته دونه وس نه لري دا چې په میلیاردو ډالره د هر جنګ د تاوان او د مصرف باس کیږي دا هغه سړی په 20 په زکات دا مصرف سره یو ځای کړی دي که د دې تر شام درسته نړۍ ولاړه ده دا مصرف د دواړو ګډ مصرف دی هغه چې هغه د هغه ځای کوي هغه هم د بل ځای زه نه بولم هغه هم د دغه یوه بانکه څه ځي دا مصرف کېږي ما په دغه سترګو په دې دا لیدلي دي چې زموږ پولیسو ته دا شکه نه ورسېدلې په یوه کلاشینکوف بل ځای تیاره خرابېدله بل ځای تیارې سکوت کوه عجله یې ناسته کوله چې ورغلی وای کانتینر د مرمیو ډک د داشکو ډک د فلاني ډک هلته پاتې دی نو که د خدای او د قرآن او د یو پن دپاره دا جنګ وای په دغه شي باید چې دوی ور ورچولی وای دا زه نه کوم دا د کافرانو دي دا زه سوځم دا چې تیاره خرابه سوې دا زما نه دي په کار زه به په الله اکبر یوازې د خدای پر نامه دا جهاد کوم ولې داسې نه وسول دا ما خپل په سترګو د فساد لیدلی دي هلته پر موږ عجب ناخوالې رالې هلته عجب په زرګونو انسانان زموږ د تر خاورو لاندې سوله د هغه لړۍ دا در روانه ده چې دغه دروازو ته راورسېدل که هلته د فساد مخ نیوه سوی وای دا جنګ داسې ژر دلته نه رارسېدی چې په 4 حوزه کې به ټکان وای سمه ده ګرانو کتونکو د خپرونې په دې برخه کې یو لنډ ځنډ لرو بیرته خپل بحث ته راستنیږو ښه راغلاست ښاغلی اسحاقزی صاحب تاسې امریکا او د هغې ملګري تورن کړل چې د افغانستان دولت یې دغسې فاسد جوړوه او دغه بنسټ یې دغسې خراب کښېښوی اوس خو امریکا هم هغومره مداخله نه کوي او امریکا دومره حضور هم په افغانستان کې نه لري او کله چې د اشرف غني پر مشرۍ باندې دغه حکومت راغی اساسي شعار یې د فساد سره مبارزه وه دا دولت ولې خپل په دې شعار کې او په دې خپله وینا کې پاتې راغلی دی خو علت هم دغه څه چې امریکا مداخله وکړله د ائتلافي حکومت ملي یووالي حکومت یې ورته جوړ کړي دلته کوم دوی چې کوم شعار درلودی کومه طرحه یې درلوده هغه طرحه نه عملي کېږي هغه نه تطبیق کېږي هر څوک چې کوم اقدام حرکت کوي دوم د سیال چې کوم دی هغه په مخالفت درېږي طبیعي دی چې دا تقریبا د 1 کال یا د 14 میاشتې په موده کې دوی تر اوسه پر هېڅ خوځښت نه دی کړی هېڅ نوښت یې په کار کې نه دی راوستلی یو د بل د کار معنی ګرځېدلي دي دا هم د امریکا یو خاصه لاسوهنه وه چې په د افغانستان په چارو کې وکړله د نوي حکومت په جوړېدو کې په رامنځته کېدو کې وکړله نو په دې خاطر دا ستونزې دا اوس هم موجودې دي او لامل یوازې امریکا دی که په دولت کې دا ډول فساد موجود دی بیا پر ټولنه د قانون تطبیقول شوني کار دی که نه دی ناشونې خو نه ده ځکه چې اوس د امریکا تقریبا نسبتا د پخوا په څېر باندې امریکا اوس د افغانستان څخه وتلی دی افغانستان په ټولو ادارو کې امریکا دلته حاکم نه دی او د ټولو ادارو په چارو کې مداخله نه لري دغه پردي ډالر پردي مؤسسات او د مفتي پیسې کوم پیسې چې را روانې وي هغه هم اوس ورکې سوي دي د خدای په فضل نو د افغانان تقریبا ټول اکثریت ودې ته متوجه دي چې څنګه نور خپل هېواد په خپله جوړ کړي خو هغه بعضې څه کسان چې تر اوسه پورې لا هم په هغه ډالرو کې غرق دي فقط یو سر یې معلومیږي دغه سر و د لاس په واسطه لا نور هم راکشي غواړي چې لا نور هم ځان ته جمع کړي هغه کسان تر اوسه پورې پاته دي نور دا نوي چې کوم په دندو ګمارل کېږي ټول موږ وینو چې هغه ټول هغه کسان دي چې په حقیقت کې رښتیا هم غواړي په هېواد کې خدمت وکړي او د هېواد دپاره رښتینی خدمت وکړي او دلته دا کوم موجوده فساد او دا ستونزې دا مشکلات چې موجود دي دغه له منځه یوسي او له منځه وړل یې ډېره اسانه لار ده ډېره اسانه خبره ده پخوا چې کوم خارجانو دوی ته دا موقع نه ورکوله بالخصوص د ولایت په سطحه د مرکز په سطحه دا اوس هم خارجانو مداخله موجوده ده د ولایت په سطحه باندې تقریبا هغه مداخله نسته اوس زه بالخصوص د هلمند ولایت تاسې در وښیم چې هغه زموږ ولایت دی موږ ته د ولایت ټوله اداره موږ ته معلومه ده د هغه د ولس نیت او ذهنیت موږ ته معلوم دی که چیرې دوی سره یو پاک نیت موجود وي دوی په حقیقت کې وغواړي چې دلته فساد له منځه یوسي اداره طبیعي ده چې پر ولس حاکمه ده
او مشران امیر طبیعي ده چې پر مامور یا پر معدون باندې حاکم دی هغه کولی شي چې هغه مکافات او مجازات پر هغه باندې تطبیق کړي او عملي کړي هر څوک هر معدون د خپل امیر څخه هغه خطر احساسي او ځینې بیریږي نو دا چې دوی ځان د امیر په صفت ورته معرفي کړي داسې نه چې دوی دلته ځان د میلمه په صفت ورته معرفي کړي او دوی د کوربه په صفت دلته ناست کړي قسم دی مامور دی هغه امیر دی لیکن دی امیر یې د میلمه په صفت وي او مامور یې د کوربه په صفت وي نو بیا طبیعي ده چې دلته بیا هم د پخوا په څېر باندې فساد او هر څه دغسې پر مخ روان وي لیکن دغه ستونزې چې دا اوس هم موجودې دي فقط د دغو کسانو له لاسه دا اوس چې دوی نارې وایي چې فساد له منځه وړو تر د چې 8 کاله 10 کاله د په یو اداره کې کار کړی دی په دې 10 کاله کې د هغه څه نه دي ترسره کړي چې د هغه د افغانان یې بیخي یو اشاره هم هغه ته د تمې د خیر وکړي لیکن اوس دی د خپلې شعبې څخه د خپل وظیفې څخه لرې شوی دی اوس دی نارې وایي چې د فساد پر ضد باید مبارزه وکړو فساد باید له منځه یوسو د 8 منزله تعمیران په کابل کې هم ولاړ دي د 8 منزله تعمیران په لښکرګاه او په کندهار کې هم ولاړ دي د پلرنۍ جایداد که راواخلي د پاخه او اساسي ډول باندې یو اتاق هم نه په جوړېږي لیکن د تعمیران درولې دي اوس د وظیفې څخه لرې شوی دی دا نارې وایي خو زموږ هغه لوړپوړي چارواکي هم تر اوسه پر دې ته فکر کوم چې متوجه شوي نه دي چې دغه سړی چې زما سره راسره دی دغه سړي مخکې څه کوله او اوس دا سړي نیت او هدف څه دی سمه ده د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه د فساد د ورکېدو اساسي لاره څه ده دغه دولت چې اوس امریکا ډېره لاسوهنه نه پکښې لري کولی شي چې فساد ورکړي او که کولی شي د کومو لارو چارو بیخي ډېره اسانه طریقه ده ما تاسو ته مخکې دا خبره عرض کړله چې که چیرې دغه اوسنۍ حاکمه اداره زموږ د ولایت په سطحه باندې ولایتي اداره وغواړي چې دلته فساد له منځه یوسي دغه مفسد چارواکي ټول ولس ته معلوم دي په عملي میدان کې دا اوس تقریبا دا اوس نوی والي صاحب چې راغلی دی په دغه لنډو ورځو کې ودته تقریبا دغه هلمند ولایت اداري مسؤلین تقریبا 80% ودته دا څرګند سوي دي جوت سوي دي چې کم سړی د دغه کار وړتیا لري او کم یې نه لري دی حاکم دی دی امیر دی د سیمې دی د ولسمشر نماینده دی دلته کولی شي چې هغه سړي ته په هغه ګړي د وظیفه په تعلیق کې واچي کولی شي چې هغه سړی راوغواړي هغه سړي ته د راتلونکي لپاره تیر پر تیر د راتلونکي لپاره هغه ته دا اخطار ورکړي چې نور که ستا په دغه کړنو کې څه نه هغه پخواني کړنې معمولي ثبوت پیدا سو نور به ته پر دې چوکۍ باندې نه دا خبره ډېره اسانه خبره ده ولس د دوی سره همکاره دي او تقریبا دا اوسني نوي کوم اداري مسؤلین چې اوس مقرریږي د اکثره ځوانه طبقه د اکثره هغه خلک دي چې هغه د خدمت لیواله دي خدمت په تمه باندې دلته راغلي دي نو اکثره ادارې دوی سره همکاره دي د ولسي خلک دوی سره همکاره دي قومي مشران دوی سره همکاره دي شوراګانې مدني فعالان ټول دوی سره همکاره دي بیا دوی هېڅ کمزورتیا نه لري دوی کولی شي چې بلا عذره دا اوس په خپل کار کې سر د ننه څخه دغه نوښت پیل کړي بیخي تقریبا د 6 میاشتو په موده کې به ته وګورې چې د هلمند اداره به د افغانستان د ټولو 14 ولایتو په سطحه یو شفافه اداره وي ډېره مننه سمه ده ښاغلي رخشاني تاسو ته راځو د ښاغلي ساقزي صاحب خبرې تاسې واورېدلې ستاسې په نظر باندې د هلمند اداره څنګه کولی شي چې د فساد پر ضد باندې رښتینې مبارزه وکړي داسې مبارزه چې نتیجه او پایله هم ولري ما در رابطه مبارزه و از بین بردن فساد ما یک موضوع باید یادآوری بکنیم یعنی عامل تمام نظامی بدبختی ها مشکلات فساد و حتی ناامنی ها که امروز در جامعه ما زیاد پیشرفت هم کرده و دامنگیر همه مردم شدن ما میگیم دروغ است اگر تمام مسئولین اگر تمام کسایی که هر فرد جامعه ما و شما در افغانستان واقعا با صداقت با راستی کار بکنن مسئولیت خود ایفا بکنن نه و از دروغ از بین ببره اینمی نه فساد موجود است نه مشکلات دیگه هست نه جرم و جنایت صورت میگیره ببینید امروز هر کسی که از وقتی که میگه کسی که دروغ گفت و دشمن خدا و رسول است اگر یک قاتل نمیگه که دشمن خدا یک دزد نمیگه چرا یک شخصی که دروغگوی میگه امروز کسایی گفتیم از یک فرد عادی تا مسئولینی که در سطح ریاست جمهوری و وزرا و وکلا و در هر جای که هستن اینمی بدبختی ما کس راستی و صداقت نیست دروغ گفته میشن و اینمی اگر وقتی که یک کاری بعد عملی شو عملی نمیشن میگن که ما شعار میکنه ولی در عمل هیچ گونه اقدام صورت نمیگیره و اگر ما بیر بعد بگم که اگر دروغ از بین رفت و واقعا ایمان و وجدان خود مد نظر بگیره و یک کم احساس بکنه حس وطن دوستی و این احساس بکنه که ما یک افغان هستم مسلمان هستم اینمی عمل نباید انجام شوه در اون صورت جامعه ما و شما هم از تمام بدبختی د هلمند په دولتي ادارو کې اوس فساد موجود دی ولایتي شورا د ولسي ارګان په توګه باندې څنګه کولی شي چې
مرسته وکړي او د دغه فسادګرو مخنیوی وکړي؟ ببینید نه تنها شورای ولایتی بلکه هر کسی که مسئول است در رابطه از بین بردن فساد وقتی میتونه که واقعا یک مؤثریت و خوب داشته باشه که نتیجه مثبت داشته باشه که کسایی که غیر از که شورای ولایتی و غیر از که کسایی که مسئولین هستن مقامات بلند هستن واقعا به خاطر از بین بردن و به خاطر که یک شخص مشخص میشه که نمی شخص نمی جنایت یا نمی مشکل یعنی عمل غیر قانونی انجام دادن و باید اینمی کس مجازات شوه ولی متاسفانه نمیشه. اگر از شورای ولایتی هم باشه از هر کسی که دیگه باشه هر جای باشه اینمی کسایی که جنایت کردن و حتی ما شاهد حال زیاد هستیم که حتی دوسیه‌اشون حتی یعنی اسناد هم موجود است ولی متاسفانه اقدامات و عملی کردنش بسیار مشکل است و این عملی کردن به دست کی است؟ همین کسایی که مسئولیت دارن در ارگان‌های دولتی او بل اساسی و این باید حامی از هم شورای ولایتی و از هر شخص دیگه باشه. شخص دیگه هم که بگن که فلان کس همچین مجرم است مشکل دارن باید دولت حامی از باشه که او را حمایت بکنه که واقعا اونمو هم دست شو که اونمو شخص برملا شو وقتی که رسوا شد و در عمل یک کس مجازات شد دیگه کسا مزیر دسته خودشون عبرت میگیره. بل که په کابل کې فساد ورک نسی په هلمند کې ورکېدای شي؟ ما فکر نمیکنم که اگر مسئولین که در مقامات بلند هستن اگر اونا فساد از اون فساد از بین بره زیر دسته خودشان هم خودشان اصلاح میشن و هم از مشکلات هم از بین میره. ما باید بگیم که مسئولینی که هستن او کسایی که بزرگا هستن باید اول از اون سر شروع شه میگه او که هست سر ګلسه. سمه ده ډیره مننه. حاجي صاحب تاسو ته راځو. ستاسو په نظر باندې دولت څنګه کولی شي چې فساد ورکړي که دا خبره سمه وګڼو چې امریکا په افغانستان کې د یو فاسد نظام بنسټ کېښود اوس خو امریکا هم هغومره مداخله نه لري او خپله ډېرې چارې افغان دولت په خپل لاس کې اخیستې دي پوځي او ملکي دواړې څنګه کولی شي چې فساد ورکړي؟ دولت د فساد په ورکېدو کې چې د فساد د ورکېدو خلک راولېږي دولت بیخي اسانه فساد ورکولی شي. هر مشرتابه چې په سر کې اصلاح سړی ولري مادون فساد نشي کولی. هر سړي چې د مجازاتو قانون ولیدي چې راباندې پلی کېږي هغه بیا فساد نه کېږي. ته په خدای باور وکړه چې د یوه ساعت دپاره مجازات یو سړی وویني ماښام به وچه ډوډۍ وخوري فساد به نه وکړي. اصلا خبره دلته ورکه ده چې د فساد د ریښې د له منځه وړلو دپاره منبع تر اوسه چا نه دی لیدلی عمل چا نه دی لیدلی چې هغه دی د فساد پر ضد عمل وسو نور به نه کوو. او د حمید کرزي په واکمنۍ کې د فساد پر ضد جلا ځانګړې اداره جوړه سوله ستاسو په نظر هغې کومه نتیجه ورکړله؟ نو د فساد پر د حمید کرزي په وخت کې بیخي ډېرې ادارې وې د تش په نامه پر کاغذه باندې کار یې چا نه ولیدی. نو په عمل کې چې د هر سړي څه په 2 میاشتو کې امتحان اخلي چې مکافات و مجازات ولري هر څه کېدلی شي. زه به تر دغه فساد ځان قربان کړم ځان بیا د ورلګیت خاشاکم ورته وبسوځم هر ډول چې ما لیدلي وه هغه به زور ښکاره کړم خو منبع سته چې راڅه واوري ویې منې مجازات یې کړي بیخي کېدلی شي. په ولسو کې هم اوس هم داسې ډېر خلک پاته دي د ساګزي صاحب په وینا چې نه 6 منزله ځای لري نه 3 منزله ځای لري هغه د پلار منزل ته یې اوس هم امید دی چې که ورسېدلم زه به فساد نه کوم زه به هغه قدر ډوډۍ خورم لکه پخوا چې مې خوړله خو د فساد په له منځه وړلو کې کومک کولی شي. او ستاسې په نظر باندې ولسمشر اشرف غني د فساد پر ضد باندې مبارزه د خپلو کارونو اساسي هغه یادوي په دې کار کې څومره بریالی دی؟ نو زه فکر نه کوم چې بریالی دي شي هغه ځکه چې ګردې ادارې د فساد څخه جوړې شي. تا په دنیا کې داسې 2 سره حکومت بل ځای لیدلی دی هر څوک چې ښه کار کوي د ښه کار یا بل مخالف دی که بد کاوه کافرانو ته ښه ایسېدی هغه کار خلک کوي چې ګټه یې پکښې کړي. یوازې د سبا او د نن ماښام ګټې ته خلک ګوري نه د آینده ګټې د خلکو سره غم شته نه د دغه خاورې د آینده دپاره د ساتلو غم د خلکو سره شته. روزمره داسې ژوند تېروي لکه روزانه مزدور پر ساعت باندې په تلیفون کې حساب ورته کوي چې زما وظیفې ته 2 شپې پاته دي میاشت کله را رسېږي چې معاش واخلم. د خلکو سره چې اراده یي مکافات و مجازات یي او د خلکو سر خلاص چې د 6 منزله بلډینګ مې پکښې ځي د بغلو 20 نمرې مې پکښې ځي پلانۍ شرکت و تجارت مې د منځه ځي پکښې په فساد کې بیا هېڅوک له فساد نه که په دولت کې چیرې فساد دغسې رواني ولسونه څونه خپل باور پر د لاسه ورکوي؟ ولسو باور خو نو دی تر ولایاتو پورې را رسېدلی دی. نور ولسونو په هلمند کې زموږ د چیرې دی بل ځای به بحث نه کوو پسرلی خپل پر غولي سړي ته معلومیږي کوم ولس موږ یادوو په هلمند کې. موږ په هلمند کې ولس اصلا نه لرو. دا د ښار خلک یا دکاندار دی یا تجار دی یا ټیکهدار دی یا مزدور و مامور دی
پر دې باندې خو حساب نه کېږي. ولسونه زموږ د تر شا پراته دي، خاوره زموږ د تر شا پرته ده، خاوره زموږ د پر سرحدو پرته ده، ځکه موږ بل ځای لرو. دا یو ورلګیت خانه ولایت چې زموږ په لاس کې دی، د هغه هم دکاندار اوس په ځان پورې اریان دی. یعنې چې د یو دکاندار د 2 کالو زوی ورکېږي او درېیمه ورځ یې مړی یو ځای پیدا کېږي. دا اوس د دغه دپاره مړ شو چې د لمونځ نه کوه، دا اوس د دغه دپاره مړ شو چې د سنت نه پر ځای کول، دا اوس د دغه دپاره مړ شو چې د فساد کوه. خو د فساد دپاره خلک هر څه کوي. ډېره مننه حاجي صاحب، تاسې دواړو مننه کوم دا خپرونه کې مو ګډون سره وکړ. ګرانو کتونکو، د مخامخ نننۍ خپرونه د فساد پر موضوع باندې وغږېدل، د فساد د عوامل او دولت ته زیانونه راوسپړل. د خپرونې مېلمانه و د ولایتي شورا غړې نرګس رخشاني، د سنګین ولسي مشر حاجي داود او د بست مدني ټولنې مشر عبدالغفار اسحاقزی. پر همدې ځای باندې مو خپرونه پای ته ورسېده.